سلامونه دوستانو. ملنګ جان کونړی صاحب غواړي چې یو دوه الماني جملې زده کړي. چا پې د دروغو تور پورې کړی ده. هغه وایي چې زه ثابتول غواړم زه بېګناه یم، نو غواړي چې دغه جمله زده کړي په الماني ژبه باندې. څنګه وایو چې هغه ما باندې د دروغو تور پورې کړ، یعنې زه یې تورن کړم، وایي زه بېګناه یم. نو دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو چې هغه ما باندې د دروغو تور پورې کړ. Er beschuldigte mich der Lüge. Er beschuldigte mich der Lüge، یعنی هغه ما باندې د دروغو تور پورې کړ. او بیا دا غواړي چې زده کړي چې زه چاته ووایم زه بېګناه یم، زما هېڅ قصور نشته ده، ما څه نه دي کړي دي. نو دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig، یعنی بېګناه یم. Ich bin unschuldig. دوستانو که تاسو سره هم خپلې پوښتنې وي کولی شئ په کمنټونو کې پوښتنې وکړئ، انشاءالله تاسو ته به جوابونه درکړم. تاسو کولی شئ د الماني ژبې روانې خبرې زده کړئ. همدغه